علیکم درنو دوستانو، مومن خان فرهادي یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې دوستانو د تیر په څیر نن بیا هم موږ اټریبیوټس یا ځانګړنې تاسو ته شریکوو او دغه ځانګړنې د نورو ځانګړنو په ترتیب باندې همدغسې ترتیب شوې ده. راځو نن د ټیټترین ځانګړنه یا مین اټریبیوټ چې مین دی مینیمم مخافات دي دوستانو، عبارت د هغه ځانګړنې څخه ده چې د عنصر ټیټترین قیمت انتخابوي چې باید د هغې څخه نور ټیټ قیمت وانخلي. فرض مثال زه وایم چې د یو کس عمر باید د 18 کلنۍ نه ښکته نه وي. فرض مثال زه غواړم چې د خپل کمپنۍ لپاره کسان ونیسم یا کارګرانو ته ضرورت لرم، نو د هغوی عمر باید د 18 کلنۍ نه کم نه وي. نو موږ دغسې موضوعاتو لپاره د منیمم اټریبیوټ یا ځانګړنې څخه استفاده کوو دوستانو، د ټیټترین ځانګړنې څخه. راځئ دا اوس په عمل ډول ښه دوستانو، راځئ یو انپوټ ټایپ راخلو چې مساوي کېږي د نمبر سره. یعنې زه غواړم چې په دغه انپوټ ټایپ کې خلک نمبر انتخاب کړي او بیا وایم چې منیمم قیمت د دې کم از کم دا باید 1 واخلي او پورته باید 100. کنټرول اس ذخیره به کوم دوستانو، زما خپل ویبپاڼه راخلاصوم. دا دوستانو فرض مثال ګورئ ښه، زه دا 99 پورې وړم، 100 پورته نور نه ځي. ګورئ دوستانو دا د منیمم او ماکسیمم کوم ځانګړنه چې ده دلته استفاده ترې نه شوې. ګوره خو د یو نه ټیټ نه راځي. ګورئ او دوستانو د جګترین ځانګړنه یا ماکس یا ماکسیمم اټریبیوټ هم په همغې کې تشریح شلو. عبارت د هغه ځانګړنې څخه ده چې د عنصر لپاره جګترین قیمت ټاکي یا اخلي چې باید د دې څخه پورته قیمت بل وانخلي دوستانو. لکه همدغه مثال، پر مثال موږ په یو فورم کې غواړو چې د یو کس عمر څو کلن دی، 20 کلن دی، 19 کلن دی، 18 کلن دی. دغسې موضوعاتو لپاره موږ د دغه نمبر فیلډ څخه استفاده کوو چې کم از کم باید د 1 څخه کوچنی نه وي یا فرض د 18 څخه کوچنی نه وي او د 100 څخه پورته نه وي یا 80 څخه پورته نه وي. دغسې موضوعاتو لپاره موږ د ټیټترین او جګترین ځانګړنو څخه استفاده کوو. راځئ دوستانو بل ځانګړنه د ځای نیونکي ځانګړنه یا پلیس هولډر اټریبیوټ. عبارت د هغه ځانګړنې څخه ده چې د عنصر لپاره استعمالونکي ته معلومات ورکوي چې کوم معلومات عنصر ته ور داخل کړي. فرض مثال زه غواړم چې په یو باکس کې خلک باید خپل نوم انتخاب کړي، خپل نوم ولیکي. نو دغه د دغه باکس عنصر لپاره زه پلیس هولډر انتخابوم چې مهرباني وکړئ خپل نوم انتخاب کړئ، خپل نوم ولیکئ. راځئ ته په دغه په عمل ډول کاروو. دغه به ایډیټ کړو، مساوي کېږي د ټکسټ سره. زه ورته وایم چې پلیس هولډر مساوي کېږي د مهرباني کړئ خپل نوم ولیکئ. ذخیره به یې کړم، لاړ به شم ویبپاڼه به یې ریلوډ کړم. وګورئ دوستانو مهرباني وکړئ خپل نوم ولیکئ. دغه د پلیس هولډر وظیفه ده دوستانو، خو دا قیمت موږ ته سرور ته ډیټابیس کې نه ذخیره کېږي. دا فقط معلومات دي. معلومات به شانتې دي چې یو یوزر ته یو کس ته استعمالونکي ته دا معلومات ورکوي چې په دغه فیلډ یا په دغه باکس کې باید څه کار وکړي دوستانو. دا د پلیس هولډر وظیفه شو. اوس فرضاً زه لیکم چې احمد هر شی چې لیکم ګوره هغه پرېته پاک شو، چې هغه پاک شي بېله دا راځي. دا اصل دغه قیمت موږ ته ډیټابیس ته نه ثبتېږي یا فرضاً زموږ فورم کې چې کله موږ سرور ته لیږو هغې سره دا نه لیږل کېږي دوستانو. دا فقط یو اضافي معلومات دي د استعمالونکي لپاره چې باید په دغه فیلډ کې څه شی ولیکي. مننه دوستانو، دغه 3 ځانګړنې د نورو لپاره موږ وویل. د نورو ځانګړنو لپاره انشاءالله بیا ویډیوګانې جوړوو. زموږ سره اوسئ. په خدای تعالی مو سپارم. السلام علیکم.